داو چې په دې ملک یو مسله خدا ستاسو مخ کې بیانول دي چې دا محرم ده او د اهل بیت کرامو شهادت په دې ورځو کې شوی دی، نو په کار دا دی چې هغه بیان کړي شي. دویمه خبره په دې ملک یو بله فتنه اوس په عروج کې ده چې هغې امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل دې ټولو ائمه مجتهدینو ته کافر وایي. جلسے بتاسو اور ہے د شہادت کسی باور ہے کوئی بنیادی خبر ہوا ہو رہی چیو سڑے دے آگے ایکسیڈنٹوں کو داغا تبم دا اولا سوختے ماتتی کہ جلتے تے چیوڑو دمر عقل بلرئی چا ڈاکٹران بے اول علاج دا تبی نکئی، اول علاج بے داغا ڈکو داغی دا جوڑ اپریشن ٹیٹر تا داغن نے استل دا دے کئی ذکر چا دا چرتا بیزای وار نشی، جوڑ خراب نشی، اڈو کے بے حصہ نشی، اول علاج دا دے کئی. عزیزانو عرض داو چنن پاکستان دا بی دینے ایکسیڈنٹ کرے دے، لاسونه ماتی او خپې ماتی دي او تبیم نیولې اتبا پکې دا شریعت بل دی چې دی وخت کې د خلکو پیش کړي په کورونو جماعتونو ګرځي چې مونږ په اسمبلی کې شریعت بل پیش کړي دی اواله تایید وکړي اله تایید وکړي دا کمکل خلق دی وي چاو والک ہے اے خبر مکو نه کېنه کنه آرام کېنه کنه چپ ماتا گوری ماتا کو سبب تا سپوئی اجازت سے عمل لگا میلے لرا گلی دی او دا دیوال تا سرنے رہا کنا پتید سپوئی او پیمانے دا امام ابو حنیفہ پی جنی دا چلی بدبخ قوم دے عرض داو کہ شریعت بل چاہتا پیش کرے چاہتا قومی اسمبلی کے سوک ناستی ممبران آسوک دی سکان دی اندوان دی انگریزیان دی پارسیان دی سبلا دی مسلمانان دی سربراہ سوک دے امیر المومنین جنرل محمد ضیاء الحق سے آئے سربراہ پرونے پدے ملک کے ریفرینڈم کولو نداغے پاچٹ سلی کلی چتاسو اسلام منئی نولاندی لکلی دی ہاں یا نا پرچہ بیدر کرا چلان دیو گو اسلام منئی کمنے خلاندی لکا چھ ہاں چٹوا چوا ڈبلی کے یا نا دا سے سکویلے شی چیز اسلام نہ من دا سکلی کلے شی ریفرینڈم یو کا چوشا وچ تاسو اسلام منئی نو ز پنځو کالو د پاره صدر شو دا څه وکنه چې تاسو اسلام منئی ز پنځو کالو له صدر شو د دې معنا دا ده چې د سر نه تر خپو پورې ټول اسلام دی مدعا په اسمبلی کې چې کوم روټي خلاص ناشتي دوی د شریعت بل پیش کړی چاته دی په خبره پوهیږي ار کله چې د ټول مجسمه ده د اسلام نو بیا ته شریعت د شریعت ته غواړي دغه په خپل شریعت ته کنه نو بیا د شریعت ته شریعت غواړي تاسو خیال راځي دغه چل څو دغه چل جاو چې شوشي پر خو دې کیږي په دې ملک کې شوشي لکه د بوټو سے پوښ کې شوشا پر خو شو چې رویت ہلال کمیٹی جوڑ کر ادھر سے علماء آ گئے ادھر بیٹھ گئے یہ اجلاس ہو رہا ہے اور ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے خلق بھی چلے تھوڑی چاہتے چل سے رہے تاسو خیال رہے او
اس اگر رویت هلال والا ګورا میاشت الا ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننه وي زکا چې د کراچۍ په پلازي کې خو میاشت دننه نه ځي او دیخوا وګورئ میاشت ګوري څوک میاشت ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاشت نه ګوري بنگلو والا میاشت نه ګوري بنگلې د وی سی آر ډي پی هغه میاشت نه ګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاشت نه ګوري میاشت دا تاسو مونږ غوندې خوار سپېره اوږي او تږي نهاري ګوري ٹھیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا رسایي کېږي پلازې کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته وایي چې جي ما میاشت کتلې ده دا دلته چې ناست دي جي ما میاشت کتل شیخ غریبي یریږي چې جوړ څه دې کتلي داسې ده که نه ده شیخ غریب منډه کې چې اوس مې الټه ونه نیسي بیا کم چې د دې تالی سټ دي د دې تالی سټ ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونږ شهادت کلیو کې ورته چاړو منډم او ګرز ولا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر دی الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کوي روزه ٹھیک شو ګرز ورکم دوی څه وایي دا یو څو شرپسند دي دا یو څو شرپسند ملیان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغه ته مې چې یو ستن والا سمیږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمیږي ول توبه ته بیا کرته کا تاسو خیال راغی بیا تاسو به دا وایئ چې تاسو هغې سره تعاون نه کوئ عزیزانو زمونږ صوبایي حکومت چې دی د دې ذمهوار افسران چې دي بر وخت ورته مونږ ویلي دي چې زمونږ شهادت ته والا او کراچۍ سره خبرې وکړه چې د ټول ملک یو اختر شي ما په خبره پوهېږي یو خو دا چې مونږ شرارت کوو که نه ورانې کوو نه ډپټي کمشنر متعلقه پولیس ټول افسران دا شهادت ته په ما دې لعنتي چې زه به خپله نامه کوم یا زما ملګري به خپله نامه کوي په مونږ دې نالتي دا شهادت والی کراچۍ سره خبرې وکوي او د ټول ملک یو اختر کې کراچۍ نه څه ویلی شي چې تمام ملک میں چاند نظر نہیں آیا اور یہ فرنٹیو والے ہیں شرارتی دا د شپې په 1 بجه ماته ویلي د شپې په 12 بجې ماته ویلي ماته فرنٹیر والے چې څومره روجې ساتي دومره والله العظیم که په پاکستان کې بل څوک ساتي تاسو خیال راغی تعاون دوی نه دی کړی هغه شوشه وه صاحباله هلال کمیټه ده او پلانی دی او پلانی دی لاړه راغه هر څه چې دا په پاکستان کې شوشې پرېښوی کېږي بیا یې د شریعت بل شوشه را پرېښوه چاله شریعت بل دی او پیش کړی دی او تارونه ووهئ او ټلیګرامونه وایي لکه زمونږ څه کار دی چې مونږ ټلیګرامونه ووهو مونږ څه کوو اسلام ډولکی خو 10 کاله وشو چې ده په غاړه کې اچولی خو چې راغلی دی اسلام که دیر له لاړ شي وایي د اسلام آغاز مې د دې ځای نه وکړو که سوات له لاړ شي وایي د دې ځای نه مې وکړو که مومندو له لاړ شي وایي د دې ځای نه مې وکړو که بونیر له لاړ شي وایي د دې ځای نه مې وکړو که پېښور له راشي وایي د دې ځای نه مې وکړو خو د اسلام آغازونه کوي زمونږ څه کار ده چې مونږ شریعت بې لغته پېښ مونږ له منډه راواچوله چې دا کوم ملیان لږ ګوشتو آواز کوي دلته د سود زکات راټول کو
او زکات کمیټه جوړ کړي. الله دې په دې په خېټم خضر علیه السلام لاس والو خېټه غړش اته زر الله زراوالی 2000 تقسیم کی ګوته ولګي ګوته تحقیق سو کوي دا ګوته بلې باټره ته سو کاسته چې دا یو کس ګوته نه کړي ډېر ګوتی دي د دې ته کې باندې راوته دا شوشي دي ستا په ملک کې هغه اصل اسلام دباولو د پاره د اصل اسلام بهکندای د پاره. عزیزانو کلاو غوږ واورئ اسلام رویت هلال کمیټي جوړولو ته نه وایي. اسلام د سود د زکات پیسو تقسیمولو ته نه وایي. اسلام عشر راټولولو ته نه وایي. اسلام دې ته وایي چې د غل نه لاس غوس کا زناکار سنگسار کا او شرابي په درو ووهه. په دې خبره پوهېږئ؟ نن ستا ټول ملک غل دی. دکان محفوظ نه دی، کور محفوظ نه دی، زوی محفوظ نه دی، لور محفوظه نه ده، ښځه محفوظه نه ده. ٹھیک شو؟ ټول ملک غل دی. پاکستان قانون وګوره. قانون څه دی؟ پولیس سړی او ښځه زنا کې ونیوه سم کړي وړاندې شي پرچه چاک شوه اف آی آر چاک شو مجسټریټ ته پیښ شو څه چل شوی جی دې زنا کړی دې سړي او دې ښځه وایي په زور کا پر ازا جنای پہ راٹوٹ کی جی پر ازا زور چل دیالک تو بوتلے نہیں ہوئی نا جی دے ماں بوتلے ہو باس پہ وشی دا وکیلانو سے دا بیلے بل دے بیلے بل یو نان بیلے بل دے دا بیلے بل نان بیلے بل بیلے بل نا قابل ضمانت دفعت زی دے پارا قانون کے سے سزا نشتا نو چې پر ازا څوک زناو کی په پاکستان تعزیرات کې ماته داغه سزا وایي پر ازا او زنا همیشه د قدیم نه یو شعر روان هغه د پر وقتن فوقتن دفعات دي قوانین دي. یو زناکار په دې سټیډیم کې سنگسارام او یو ښځه ته وګوره چې ستا په ملک کې بیا د زنا نوم څوک وایي. نن ستا ټول ملک د زنا ډیپو نه دی. اره ورځ ستا سترګې زناکارې نه دي. قرآن خو ویلي دي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے پیغمبره سړو ته ووایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته وغورځوئ. تاسو په صدر روډ چې ښځه وګورئ سترګې ښکته غورځولي دي نو چې سترګې ښکته نه غورځوه د قرآن مجرم شوې که نه شوې؟ بیا د سترګو زناکار شوې که نه شوې؟ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ښځو ته ووایه چې سړي وګورئ نظر ښکته وغورځوه. نن د ښځو عالم وګوره او د سړو عالم وګوره چې لږ په خېټه مور دی. اول کار یې دا دی چې ښځې بار راوویستې. هغه ورځ ښځې ما پسې شوې وې اخبار کې م کتلي ښځې را مایې چې حیدر خانم صاحب په اخبار نه کیږي والله کم پرېږدم والله العظیم چې زما دا ژبه په خوله کې وي زه به تر هغې په ارام نه کښېنم چې تر څو پورې مې د پاکستان ښځو ته سپینې بورکې ور په سر کړي نه دا شرمېدلی قوم د شهیدانو د کربلا نوم په کومه خوله علي نوم دې خوا وګورئ ما ته ګورئ ما ته خدای ته ګورئ خدای ته د شهیدانو نوم په کومه خوله علي نوم دې خوا ګورئ لسمه ورځ ده د محرم او د امام حسین د شهادت ورځ ده. آواز وشو دی راووتو توره په لاس کې ده. بی بی زینب رضی الله تعالی عنها د خیمې په سوري کې ورپسې کته خو چې دی د تورو په گونج کې گیر شو بی بی زینب بے اختیاره د خیمې نه بار را منډه کا چې بار را منډه کا امام حسین چې وکته چې هو بی بی زینب خو ستر مات کو سړو کې را منډه کړه جنگ په ځای پرېښو
او منډې کې بی بی زینب د لاسه ونیو خیمې ته دننه کړه ورته تقریر کوي ورته یا زینب کبھی اختیار بے ستر کړې شوې زما د مرګ نه وروسته د یزید فوج ستا په خیمه حمله وکړه او ته بے بس د خیمې نه بار کړې او ستر دې مات شو نو خدای به جزا درکړي اجر به درته ملاوي او که په خپل اختیار دې ستر مات کړو په خپل اختیار دې ستر مات کو نو بچیا خدای به سزا درکړي د سر پرې کولو په ټیم کې بی بی زینب ته د ستر تلقین کوي د سر پرې کېدو په ټیم راشئ نن دا زینب چغې والا شیعه وګورئ شرم نه درځي تاسو ته چې تاسو د بی بی زینب نوم ولئ شرمېږي نه لس ورځې وګوره ستا په کوڅو او په سړکونو کې ستاسو د ښځو سالي شرمېږي امام حسین خود سر پرې کولو منټ په سر پرې کېږي او زینب ته د ستر تقریر کوي بیا د بی بی فاطمې نوم تالي بی بی فاطمه لخت جگر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مور د حضرات حسنینو د هغې نوم علي بی بی فاطمه چې وفات کېده وصیت یې وکړ زه چې مړه شمه خبردار چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوئ زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ زما جنازه به د شپې په تیاره کې اوچتوئ او بیا به مې د جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کوي ډېرې کپړې به پې واچوئ اسې نه چې زما د کفن کپړه چرته پردی سړی ونه ګوري دا د بی بی فاطمې وصیت دی چې خبردار جنازه به مې د ورځې نه اوچتوئ چې کټ مې پردی سړی نه ګوري او بیا به په کفن کړي د پاسه ډولۍ جوړه کې چې زما د کفن کپړم پردی سړی ونه ګوري دا د بی بی فاطمه وصیت دا بی بی فاطمه ده او دا بی بی زینب ده اندازه وکړئ چې مونږ دې وخت کې د دې قابل هم پاتې یو چې مونږ د بی بی فاطمې نوم والو یا د حضرت زینب نوم والو د دې قابل پاتې بیا امام حسین کربلا ده اوبه نشته د شاه قاسم واده تیار دیکھو ګورئ واده تیار دی امام حسین دیتا نه ګوري چې دا جنگ شروع دی نه د شاه قاسم نکاح یې وتړلو او ناوې د یو خیمې نه بلې خیمې ته بوتله اوس ابیره خبره ده چې هغې ته نکریزې د وینو ولګولې لیکن عقد نکاح این د کربلا په میدان کې او په خیمو کې امام حسین په خپله کړی نن دلته محرم کې که د واده نوم واورې کافر کوي دی واده نوم واړې وای محرم زمونږ ښځې وای محرم دی دیکھو وګورئ واده سنت دی او د پیغمبر په سنت عمل کول په محرم کې منع دي منع خو ډمتوب او کنجرتوب دی ستا واده خو سنت نه دی ستا واده خو د ډلو مرکز دی نو ډمتوب ټول کال منع دی هغې دپاره تخصیص د محرم نشته ټول کال منع دی پولیس بینډ خو د جهاد دغه دی د بارډر بینډ د معززینو ودونو کې بینډ راشي بینډ دا د معززینو ډمان دي او د غریبانو واده کې ډولکې ملکې چرته پیدا کړي دا د هغې ډمان دی خو ګورئ د غریبانو واده کې چرته کوڅه ډبه ډمه راولي او د معززینو واده کې لاهور نه یا ټي وي نه اعلی ډمه راولي او معززه ډمه
ځکه چې معززینو ته ګډي هغه ورځ پینټر کان کې ټول وزیران ورته ناستو کومې ډلې ورته ګډې دي عمرې دا شرمېدلي په ایوبیا کې بیا پینټر کان کې هغه شپه څه شوي چا کړي انټرکان کې د ټي ډلې ګډېدل او د ملک سربراہ ورته کېناستل روا دي او مونږ چرته نوتیا کې د خروالا واده دی او یو کوڅه ډبه یې راوستې وه او پکې صاحب ډز وشو پولیس راشي ډز شوی دی ډز شوی دی چالان شي کچرو ته 15 کاله د هغه کیس بیا نه ختمي تا ولې ډمه ګډوله پولیس نه د اجازت اخیستی و انټر کانټیننټل کې چې ډمې ګډېږي تا نه اجازت اخیستی یو ملا و د زوی میر جمال نامه وه نور جمال هلکانو سره چېرته ښکار ته تلی و نو نور څه ورته میلاو نه شو ګیدړي وویشتو چې ګیدړي وویشتو نو هلکانو ورته ویل چې بھئی ګیدړ مردار ہے هغه ویل چې کون آنکھنے کے مردار ہے میں مولوی دا پتہ میرے پیو نے کیا کہ گدڑ حلال ہے چرال پلار ته وی چې میاں جی گدڑ حلال ہے وہ نہیں مردار ہے وی نور جمال آنکھنے کے گدڑ حلال ہے استاد وی نور جمال وی چې گدڑ حلال ہے وی نور جمال آنکھنے تو پھر ٹھہرو میں کتاب دیکھا کتاب راغستے دے چې کتاب راغستے هغه لکانو ته میاں سنو میاں اور دلتا تاسو به ما اورئ که نه دی نو اتیا کې ډېر ځل چې تاسو ته وایي سنو میاں اجائے لوگ بھی اینے جڑے اولیاءوانو نی مندے نے تاسو به وایي چې والله رښتیا څه چلو شو جڑے اولیاء نه مني تاسو خیال راغی اجائے مولوی بھی این جڑے اولیاءوانو نی مندے نے اسی اولیاءوانو مننے آ ضیاء لگ دے تالی چٹانو نی مننے اسی اولیاء جڑا آدمی نہیں مندا مسلمان نہیں مندا ولی مانا خدا دا دوست تو پہلے جڑے اولیاء تینو تو ولی کہنے او منو ولی ثابت کر میں نہ منا تو میری داڑھی منا دے لیکن مشائخ کانفرنس سراں تے لپٹے پا کے تے ضیاء الحق دی بقا اور دوام دے واسطے جس نے 10 سال وچ جتنا اسلام شرمایا ہے اتنے 200 سال وچ انگریزاں نے نہیں شرمایا شرم اولیاء نے نہیں بنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اسی نہیں بنتے تسی شیخ عبد القادر نو 11ویں شریف تے پیٹ پالنے دے واسطے مننے ہو اسی شیخ عبد القادر جیلانی نو اللہ دے واسطے اور اس دے جہاد مجاہدانہ سپرٹ مد نظر مننے اسی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ او مننے چکمہ قافلہ کے روانو پہ ڈاکا پریوا تھا دته مور په دې ځای کې یو 2-3 اشرفۍ تړلې وې ویل بچیه دروغ به نه وی غله والا راغلی بچیه تا سره سسته سبق پسې روان و هغه ورته ویل دې کې څه هغه سره اولیاء مجدد الفسانی مولانا حسین احمد مدنی مولانا اشرف علی تھانوی مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا قاسم نانوتوی مولانا احمد علی لاہوری چاله چې په ژوند خدای دا علم ورکړو چې قبر ته به ودرېدو نو د قبر حال به معلومولو چې لاندې په دې مړي دا حال دی ته کشف قبور وي دا کشف ما ورته وی کہ حضرت دا علم ما تو خیا ماتے چې آپ لاہور آ جائیں یہ علم میں 4 سال میں آپ کو سکھا دوں گا اور میں نے یہ علم 40 سال میں سیکھا ہے تجھے 4 سال میں سکھا دوں مرتل حضرت کوئی لنڈا سا راستہ نہیں کہ جلدی ہو جائے کہتے نہیں اسی لنڈا راستہ نہیں میں نے کہا اچھا آپ کراچی میں کچھ دن رہے ہیں وہاں قبروں پہ بھی تو گئے ہیں کہ فلاں کی قبر کا کیا حال ہے ماتے فلاں وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا ہے قبر میں وہ پکوڑے کی طرح تل رہا ہے
ماں لاہور میں ڈاکٹر اقبال کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر اقبال کی حالت قبر میں بہت اچھی ہے، خدا جانے کہ اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی۔ یہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ۔ یہاں کی بات کروں، البتہ سے پختو خپوئے گی کہ اردو خپوئے گی؟ دبیجے خبر ادرتا حکم۔ مولانا عبد المعبود 163 سال عمر کے پروسہ کال وفات شو یو سل درش پہ تکالا عمر دلتر اغلو اغتا دا علم ما اور تل ما تا دیو قبر کشف کا یو مڑے را توخا ہے ورازا لاس نیونیم دشپے لس بجے ما تا دیو خبر اور تکون دیا دیرہ کے دا سے مڑے نشتا چتے اوگو روڑے دے خوشحال شے دا ٹول میں پا قبرونو کے ناستے وقت تی غصی گی لگیا کبھی ہوئی دا نو ٹول عمر بر اٹھائے خوندر نکی دا کوٹینا میں بار منڈی کی او نیخ کور تغارم سار ور تبیار عالم ما تو ارازہ در تخیم مائن نجید نگور اولیاء سوک نہ بنی کو یو ٹکے گاو یو کم کار چه دا خدای وی او اغت دا بندن اغواری نا خدای سر ظلم نکے خبر کوئی ما تا لگوری ما تا گوری زخم بدی نشم وہ میں تیرے لیے ہوں تو اگر میرے لیے وہ بندگان ما مرے درم اورز دا چه ظلمی اوزی تی دا سے درد کئی ما تا گوری کم کار چه دا خدای وی او اغت دا بندن اغواری نا خدای سر ظلم نکے دا دی دا سی مثال دے لکه دا ملا دے دا زوی دے دا زوی تا دا پا مخ کے زویم چه سچی دی تا سر دی سچی دی تا سر دی پلان سر دی سدی دے بدا دا زوی عزت برداشت کی دا پا مخ کے چه زا عرض سے زوی تویم او دا زوی نے غوارم او دے ناس دی دے با برداشت کی دوی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے مد سردار کونین متعلق دا سے الفاظ ویل چه دا خدای بیزتی پکی وشی خدای دا برداشت کئی دا دوے چه دا اللہ نلان دے او دا طول کائنات دا پاسا مقام دے دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دا انچی ٹیپ جبریل سرم نو چه دا پیغمبر مقام ناب کرے وے چه دا سمرا مقام البتہ دم روا چه جبریل یو رض آگے ورطا مخامخ دا سناست ورطا گوری ورطا وی آفاقها گردید ام آفاقها گردید ام محراب تال ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری آفاقہا گردید ام محراب تال ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری و یا رسول اللہ یو لک سلیری ذرا محبوبان میں ٹول لدے تو دنیا کے او گرزیدم هو اللہ العظیم چت پکلا چبل شے دا انداز جبریل تم پتہ نہ لگے گا دا معراج پد دا دی پوری دا خبر ہوتا کو چمن باندھے شاید چھے سٹیمپ میں لگی چھے مولوی وابی مابی وابیانو سر بزا گورم خوچ میتے وسو رسی تاسو پوری لیزا پریدم نا دی خالی بدر تباری زتا چرتا پریدم ٹھیک بے دروس غزا تا مخ کے کو خالی مسواد بھی پتا کہ تم بلے دو لاسون عدل تو ترے رفع الیدین کے مخ کے کی ضرورت تو جہاد دے دبل کار دے چاچے رفع الیدین کو منس کی کریو آپ جہاد کے بم ولارو دا آسان کار دے تسپے پلاس کے پجمات کے ناستل خو خون کئی تسپے پلاس کے پجمات کے ناستل خو خون کئی لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادرے دل دیر خون کئی ملا با مرد میدانی ملا بدانی کہ ونجا ونجا سنگیا میں دعا کرے سا
ونجه ته ولې نه ونج کېږي؟ خیر د دشمني یو ګولی خو به در باندې سړی کړي که نه؟ غټ کټ اټا کټ ونجو منجو پکې نشته، دا پرېږدم نه. نو عرض مې دا چې علماء دیوبند عزیزانو، دیوبند ته خدای قسم، دیوبند زما د ترور ځای نه دی او نه مې د ماما ځای دی، لیکن دیوبند واحده ځمکه ده چې په مخ د ځمکه هغه علم نشته چې کوم په دیوبند کې. فی الحال روجې نه مخکې زه دیوبند ته تللی وم، فی الحال پکې 900 طالبان دي په دوره کې، 900 3,500 طالبان دي پکې. د هغې قبرونه وګورئ، د هغې خاورې وګورئ، د مولانا اشرف علي تانوي خانقاه وګورئ. خانقاه کې ما غوندې بدن والا سړی ننوتی نه شي، کوم خلوت کې به چې د مراقبې کولې دومره تنګ ونه. خانقاه باندې د سفیدې ډاګې پرتې دي او په جومات کې د لاس پمپ د اوبو لګېدلی دی. وایي مولانا به په خپله په دې پمپ اوبه رایستې او خلکو به پې اودسونه کړو. ولی او بزرګ دې ته وایي، تاسو خیال راغی؟ ولی دې ته وایي چې اودس ته هم بل اوبه وراچوي او 3 ټوکرۍ مالټې جوړي. په خدای باور وکړه زمونږ علاقې ته به یو راتله 2 ټوکرۍ مالټې به یې جوړلې او چې د هره بلا به وواله نو بیا به ویل دعا کرو میاں اللهم زد فزد، خدای نور هم زیات کې. نو مال ستا خېټه خو ظالمه د چرګانو قبرستان دی، قیامت په ورځ به ستا دا خېټه چرګان بار راغورځه کړي. دا خبر به کېږي جو لوگ بھی ہیں اندر اولیاء نہیں مندے نے. اولیاء ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے. ولی خدا کا دوست ہوتا ہے، جو خدا کو مانے وہ ولی کو ضرور مانے گا، لیکن امر و اخلاص کو نہیں مانے قطن. خبر ہمیں چکولا ولی سنو میاں کتاب اچھ لکھے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. وی دی کتاب کی لکلی چھ نور جمال چرتا یالتا گدڑانم روا دی. نو دا نور جمالان کے انٹرکان کی التا ڈزم روا دی. کدا معتبر ڈزی او پہ یونیورسٹی روڈ باندے کلاشن کوپی چلی گی او یو ڈراری روا دی، او کدا غریب فضے کے ڈز شو ناروا دے اغوانی پرچہ چاکی. قانون خبار چاہ پارے یہی کن قانون کی خدا فرق نہیں، دا امیر دے دا غریب دے، دا ملا دے یا دا غیر ملا دے، دا سید دے یا دا نام. قانون چوی اغبار چاہ دا پارے یہی. مولانا صاحب تاستا دا حضرت عمر دے اسلام خبرہ کولا، دا حضرت عمر باغ کے ناستے کمیس تٹاکے گنڈی. نن دا پاکستان بیڑا والے تبادا، بیڑا والے تبادا. غیر ضروری اخراجات پا ملک دومره دی چستا یو بچے دا ملک کروڑونه روپے قرضدار ہے. دا امریکہ زمون ماما چو دے پا دے ماما زمون پملا کی چکم نطفی دی او تینا بنوسی او کروسی او کودی او پردی پیدا کی گی آدم لکونه روپے قرضداری دا امریکے. چکما تدا ثابت علیکہ منگا تو جنت پسی گر جو کنا ما دا گیرہ والے پریخنستا سو غنج خوایا مخ زمان خوختے چه سار پر اگمال مگم دفس گورا ویخت دی او کلم خلقی ننوزی او کلم سپیگمو کی ننوزی کنا تاس دی تاسو غنج مخ چه صفاز منگم وی آجی او کلم منیم کی مدلو راسد کو تکشارا مجور منگم خندرا خدا ولی کری دی سکا چه جنت پسی گری دی منگوی چه دیکن جنت ٹھیک دا جی ہاں پر چنار کی میں چی کدا ثابت شی چی سینہ والوں کی جنت تے نزب زتوبا پاہغی تیر عمر کاغما زتوبا پاہغی تیر عمر کاغما چی تیر شوید بے یار اپ غفلت کی ایشنا تانا بغیر چی زما کم عمر تیر دے پاہغی توبہ و باس نظام چی دا دمرا کالونا ما سینہ ندا وحلی خدا دا غیرہ تمافیو کا او دنن نباد میں پرابان دیکھیں ما تا ثابت کئی چی سینہ والوں کے جنت تے من سا کتابوں والی چی نورو کی سو پسی بگرزو وہ بس آسان کار دے لس رضی سینہ وہاں پوشی
او میرے نال اشنائی کر اور سارا دل خوشحالی کر. لس ورځې سینه وها بیا لس کم یو کال لس ورځې کم یو کال چې سارا توپ دې خوښۍ کوه جنت ته ټیک شو. ما ته ثابته کړې بیا زه شیعه کېږم. قادیانانو ته مې ویلي قادیانانو قاضي یوسف یو د دوی لوی پنډت و د مردانو هغه ته مې خبره 1,40,000 پیغمبران ما منلی دي نو زما څه کور ورانېږي که دا یو پکې ستاسو مو منم ما کور خو نه ورانېږي 1,40,000 کې که زه یو مرزا غلام احمد مو منم زما کور نه ورانېږي خو ما ته ثابته خو که چې دا پیغمبر دی که نه ولې پیغمبر نه دی ما ورته ویلې پیغمبر ښځی که نري په دې مې پوهېږم ویل پیغمبر نري مال ښځه خو نه پیغمبر کېږي که نه ویلې نه مال د ده په کتاب کې شتې نوح کې لیکلي دي چې زه ناستم زما حیض وشو ده په خپله لیکلي دي خلیفه ورته وایي چې حضرت څنګه رنګ حیض دی ویل چپ اوس حمل شو ویل 10 میاشتې زه حامل وم 10 میاشتې پس ما ته دردونه شروع شو او بار وطن د قجورې ناستم زور زور مې کولو نو مرزا بشیر الدین پیدا شو نو ښځه پیغمبر کېږي نه سړی بلاردېږي او لنګېږي نه ټیک شو ما ته دا ثابته کړه چې دا پیغمبر دی زه ټول نسل کې منم ټیک خبره ده مونږ خو ته بیړه نه ورکېږي منم ما ته وایي چې ته ذاتیاتو ته لاړې مال ذاتیات نه دي قاضي صاحب خبره صفا ده مجلس خراب شو دې ته مې وویل چې مونږ ته وروره ثابته کې جګړې نشته اوس زمونږ حکومت یارېږي چې شیعه سني فساد نو څه کار دی فسادونه کول فسادیان خو حکومت ته چې اسلام راوستلې په منټ کې په لاس کې دی او نه راولي په دې ملک فساد خو دوی جوړ کړی مونږ خو نه دی جوړ کړی تاسو وایئ په ایمان چې د محمد رسول الله په قانون کې خیر دی او که د پاکستان کې د پیرنګي په قانون کې خیر دی وایي محمد رسول الله 40 کاله کې د پاکستان قانون تر ننه لا د پیرنګي دی زما جړا درته دا ده چې و ظالمانو یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانه یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانه یا به دعوا د مصطفی د محبت نه کوي یا خو اعلان وکړي چې زمونږ ملک امریکي مذهب دی خلاص زمونږ ملک روسي مذهب دی خلاص زمونږ ملک دا بل زمونږ د ترور خاوند چې دی چین زمونږ ملک چینی مذهب دی خلاص نو چې وای اسلام زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں تو خلا اسلام اور سرونو کم د کفر بازارونه لگی دلی نو مونږ خیر غواړو مونږ الله ته ما تجویز پیش کړه چې تاسو چې وایي چې اسلامی نظام د په ملک کې راشي نو شیعه سره به څه چل کوي په دنیا کې داسې مرض شته چې د هغې علاج نشته هر کجا درد دوا آنجا رود هر کجا مشکل جواب آنجا رود د دې علاج به نه یعنې ملا دومره ناچیز شو چې د یو معمولي خبرې جواب د ملا سره دی ته خو ما ته ووایه چې زه ستاسو په سر کې سپږې زغلوم که نه وایي جي تاسو چې شریعت کوئ دا پنډای کې راته یو اهم سړی وایي شیعو سره به څه چل کوئ مال خلاص د ملک قانون دا به اسلامي د ملک قانون به فقه حنفي وي شیعو دپاره به یو د فقه جعفریه مجتهد کېنم د هغې فیصلې د هغه کوي ورته که نه خبره خلاصه اگرچه فقه جعفریه امام جعفر د امام ابو حنیفه استازو په خپل ژوند کې هغه هېڅ تصنیف نه دی کړی 1,900 کال رشتو فقه جعفریه د شیعو مجتهدینو لیکلې ده ما ته خبره کوي د دې مجتهدینو لیکلې ده خیر هغه هم ده مونږ ورسره فساد روره نه کوو مونږ د ملک قانون بدلول غواړو په دې ملک کې اکثریت چې دی هغه د مسلمانانو دی او په دې ملک کې اکثریت د مسلک حنفي خلقو دی والله کم په ارام تر هغې پرېږدو چې تر څو مونږ د ملک قانون بدل کړی
خپل وس بکو اد بلال کار دے وی تړلو وی مخه مخ قبله ته کوي دا بیا مونږ کوي نو پاتړلو کې دا سزام را زور کو او نیت یې تړلو چې خدای ته ګوره لګیا چې نور در مخ کوله نشم دغه مې وسو تا ته مې ورکو نو دا وس پکو علما شتا په ټول پاکستان کې ان شاء الله زمری غوندې علما دي چې تاسو به سر نشئ اوچته نن کومه څومره فرقې باطله چې په پاکستان کې دي علما ورته ولاړ دي تاسو څه کړي تاسو اول په دې نوټه کې وخایئ کریمو د خدای بخښي د کباب تاسو خلاص کړ دلته هغه بل دی فرید دغه کبابونه خورئ صاحب سهار غټه سوټه کوئ نور خو ورته پته نه لګي په دې قهر خو مونږ اخته یو په دې بلا خو مونږ هر چا سره زمونږ جنګ دی هر چا سره پولیس سره زمونږ جنګ دی حکومت سره زمونږ جنگ دی ښځو سره زمونږ جنگ دی سړو سره زمونږ جنګ خپلو ښځو سره زمونږ جنګ دی هلکه مزیداره خبره وکړه تاسو د چا چا کور کې چې ټلویزیون دی لږ لاس اوچت کوي اوچت کوي لاس نه نه هسې لاس اوچت کوي د هغې یو بهترینه وظیفه درته ښیم تاسو لاس اوچت کوي چې چا چا کړی هغه کې دی هسې که تاسو خیال وکئ د ټي وي ډرامې یا د هغې پروګرامونه تقریبا مونږه خلک اوزګار وخت ښځې او نر هلکان واړه او زاړه هغې ته تېرو دا ټیک دی جمعې ورځ چوټي هغې ته تېرو د شپې ټولو کورونو کې وګوره دا ګم دی لګولی غریبانو مغستی دی غریبان خیال هم راغی خیر مونږ بالاخانه کې نن به یو ما ته وایي چې مولوي صاحب ما ته مبارکي ورکړه مال مبارک شه مال زوی مې دی شوی ویل مبارکي ورکړه مال مبارک شه خدای ډېر لوی مهرباني وکړو مونږ خپل ټي وي واخیست ما ته وایي نن به یو ها اوس د جمعې په ورځ که خیال وکړئ یو پهلواني پکې کېږي کتلی ما هر شی په خپله کتلی چې بیا په تبصره ښه کولی شي ما بلو پرنټ وي سی آر هم کتلی دی تاسو به ما نه ځان پټوئ څنګه دا خو چې سب بنګلو کې زما تقریري بیا اورا بیا ورته د بلو پرنټ ډیګرامونه جوړوم چې تاسو دا نه ګورئ د شپې دې خوا وګورئ هر شی زه په خپله ګورم هغه عین الیقین پې راولم چې بیا پې تبصره ښه کولی شم د جمعې پر ورځ دا پهلوانان عام طور باندې امریکني دي یا ورسره حبش یا غاټ غاټ ته هم ناست دی ښځه دې ناست دی اوس تاسو د خپلو بدنونو ته وګورئ که نه چرګوټي چرګوټي یي او داسې سپېره سپېره یي د چا خوله ورکې کږه ده د چا غوږونه مردار دي د چا سر گنجی دی څوک څه بلا دی نو ښځه دې ناسته ده د پهلوانانو پروګرام ګوري او سنډاګان چې غړمبېږي په هغه تخت باندې نو چې دا ښځه د هغه سنډا ته م وګوري او تا ته هم داسې وګوري نو به څه وایي وای به میری مانو ڈکرے کراں ایک چوئنوں لے کے منو دتس آدمی تو اے شرمے دلو وای بدس اوس ابله خبره ده چې ته ستا د یارې به تا ته ویلی نه شي لیکن ابله کې څه وایي چې خدایه چې دا خو نه وی دا وی نن دا اسباب مونږ خپلو ښځو له په خپله جوړ کړي دي مونږ په خپله جوړ کړي نن یو رحمت په پاکستان کې په صدر کې ټي وي سټیشن چې 18 کروڑ روپۍ کې لګې دي او امیر المؤمنین افتتاح له راغی د صدر او نوتیې ته د ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و که دې ته د روټۍ ډېر ضرورت و دې ته د کپړې او د غوښې او د سبزۍ د ارزانۍ ډېر ضرورت 18 کروڑ روپۍ ستا په دې ټي وي سټیشن لګېدلي دا مونږ ته د ټي وي سټیشن څه ضرورت ها زما عزیزان دا زمونږ د خپل کردار دا حالت دی زمونږ د ښځو د کردار دا حالت دی زمونږ د بچو د کردار دا حالت اوس کېږي به څه منم په منم خو کار نه کېږي
په منل نه کېږي. دې خوا وګورئ، سدسم پیر زیارت ته زه کله کله ځم. زما د مړ ژوندونه دا مړي خوښ دي. ادیره شهر خاموشان دی چې ورشي تم پکې چپ کېنې د ژوندو سره چې کېنې خو څه غول خوري چرس. اوس ماړه کې خیال وکړو چې که ډایرکټ ګزار پې کوې که نه ډایرکټ دا تختې بیا مونځ ته هم نه راځي. خو راشه څه حکمت عملی ور سره وکړه. ما ورته ویل چرس چھوڑ نہ گلانو تسی کہندے ہو فقیری بوٹا ہے بس چھوڑ تسی کہندے ہو میں نہیں کہنا تسی کہندے ہو فقیری بیٹھا سے اے عالمی قربان تیرے جت تو بیا زمالا سونا سب کڑا اور آگا زما قدر نورم زیاد ددری جمعی چی تیری شوے لیکن خیالوں کو چی 10 چرسیان خود پا قہر اختا کری دی دی دا پوئی دی چی دا مولانا سے مونگ لفتوہ راکا چی چرس فقیری بوٹے دے دا روا دی سکئی ہے دی سر اس سے چل پکار مونگی سو مازیگر مالے بھائی نماز ہو گئی تے تسی جانا نہیں. اچھا جی کہنا سا مالے راتی میں کتاب دیکھنا ہے تے ایک مسئلے چ پھس گیا ہوں. او مسئلہ توانے حل کرنا ہے او دا تعلق توانے نال ہے. مطلب جی توبہ استغفار تسی عالم ہو تسی بزرگ ہو اسی مسئلے کیس میں نہ مسئلہ یہ نہیں نا کتاب دا او دا تعلق توارے نال. مالک معشوق ہے معشوق اور اس معشوق دے دو عاشق معشوق ایک عاشق معشوق ہوتے جانے وہی معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنون کو لیلا نظر آتا ہے. معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنون کو لیلا نظر آتا. معشوق ایک عاشق دو بولے ایک عاشق اس طرح کہ معشوق جب آواز کر دی فلانے تو کہتے لبائی کو سادائک بھائی. ایک عاشق اس طرح ایک عاشق اس طرح کہ معشوق آواز کر دی فلانیا آنا ہو فلانیا فلانیا چرسی چرسیان کو بنا ہوتی ہے کم دے رہی لگی دی ہاں استر کی پرسی دلی دی گوگو دے خدا دے بے خدا سے ماں مرائے چشم پچھے کو والے والے او گوگو توس را لی چی تاس سویلی اس تاسو پا ایمان ہوئے چی دے معشوقی پا نظر کے با اگا عاشق دیر نزدیوی چی کم ورطا آواز سرا لاس پا نامه والاری او کنا اگا عاشق بای چی کم پا گینٹا کی راتا سی دے نشت. واخر دعوانا